او چې د الله د دې خبرو په ختمېدو باندې دا مجلس جوړ شوی دی د الله د خبرو د ختمېدو د یادولو د حفظ کولو مجلس دی نو گویا کې دا د الله رب العزت ډایرک مجلس دی د الله د نوم مجلس دی څنګه زمونږه اجتماعګانې کیږي د هر یو اجتماع خپل یو نوم وي دا تبلیغي اجتماع ده دا د جمعیت اجتماع ده دا د تصوف اجتماع ده اگر چې د ټولې اجتماعګانې بالواسطه دا د الله رب العزت اجتماعګانې دي خدا بلا واسطه ده ځکه چې الله رب العزت د طرف نه منګه او تاسو ته کم کلام قرآن کریم را نازل شوی دی دا د هغې کلام اجتماع ده نو هغه کلام د الله دی نو دا د الله اجتماع ده نو د الله د اجتماع نه بله کومه یوه اجتماع زیاته غټه برکت والا کیدی شي عزت او شان والا کیدی شي لہذا په ځمکه د مخ باندې د ټولو نه اعلی اجتماعګانې دا د الله رب العزت د کلام د قرآن کریم د ختم په موقع باندې چې کومه اجتماعي نو هغه اجتماع اعلی اجتماعي لږه توجه به کوئ ځکه ګرمي ده ځکه ما تقریر په ولاړه شروع کو په ولاړه سړی لږ زر ستړي شي نو بس ما ته هم پته ولګي نو بس زر به خپله خبره راغونډه کړم انشاءالله خوښ هم ده که نه وده خو نه یې دا واړه خو نه دي د واړو له خو چې خوب ورشي پاسات وده کېږي نو دی نه دي وده دا سوال د دې غټو نه کوم وده خو نه یې چې وده نه یې نو لږه غونته کې چې ستاسو توجه وي نو خبره به زر ختمه شي کنی نو زما اکثر مقصد دی چې زما په خبره سامع پوه شي نو اوس که سامع پوهیږي نه اورېدونکي پوهیږي نه نو بیا به زما ګنټه لګي یوه نیمه به لګي نو ما به هم ستړی کې او ځان به هم ستړی کې نو چې ستاسو توجه وي انشاءالله نو 10-15 منټ کې به خبره راغونډه کو او تاسو دیګ مو لیدو نو د دیګ نه وروسته بیا د چا توجه او ټایم چې دی نو هغه بیا داسې ډېر سور نه کوي که نه به هر حال دا اجتماع ډېره عظیمه اجتماع ده خو زما او ستا په نظر کې د دې مقام نشته د دې نه مقام او مرتبه دا د دوو ډلو په نظر کې ډېره زیاته ده یو تر ډله د رحمان وی چې د الله رب العزت ډله ده په آسمانونو کې فرشتي دي یا دا نور تمام مخلوقات دي دا زناور من انسان دا نه محسوسو دا ټول زناور او د الله فرشتي د دې قدر او منزلت هغې ډېر زیات محسوسوي چې د دې څونه لوی شان دی او د دې ډلې دویم هغه رعب چې دی هغه کافر محسوسوي دا منګ او تاسو سرم خریلی ماشوم کپړې شلیدلې او دی ناست دی روټۍ سمه میلاویږي یا نه میلاویږي پکې شته یا نشته دی او د قرآن کریم دی درس ته دی ناست دی والحمدلله رب العالمین دا دی زده کوي دا چې کمزور کافر له ورکوي کافر د دې زور محسوسوي دا منګ او تاسو یې نه محسوسو او د الله رب العزت چې دا څونه مخلوقات دي دا ټول یې محسوسوي خو موږ ته چونکې قرآن کریم په وراثت کې میلاو دی په دې وجه باندې د قرآن کریم هغه عظمت او شان شوکت چې دی هغه موږ نه محسوسو
عیسایان وی زمنګ دین حق دی، یهودیان وی زمنګ دین حق دی. هندوستان کې د عیسایانو یو ګرجه وه د سوونو کالو نه، هغې چې کم ځای کې آبادي کړي نو د 100 کالو نه مخکې د هغې آبادي خو د سره نه راپرېوځي. 500 600 700 کاله پې تیر شوي او آبادي د هغې روغ دی. د هندوستان یو پادري یو عیسائی هغه دا دعوا وکړه چې زمونږ دین حق دی، ځکه زمونږ عبادت خانه چې مونږ جوړه کړو نو سلون په سوونو کاله تیر شي او هغه نه خرابېږي. نو زمونږ دین زمونږ د ګرجې نه دا پته لګي چې دا حق ده. علما ورسره مناظرې شروع کړې. بس د هغه دغه یوه خبره وه چې زما د عمارت نه دا پته لګي چې زما دین حق دی. دا خبره چې وه خوره شوه، ډېرې مناظرې وشوې، خو هغه د خپلې خبرې نه نه اوړېدو. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته دا خبر راورسېد. چېرې مسلمانان یې په دې خبره باندې ډېر زیات هغه پړه کړي دي چې ته جومات جوړ کړې نو هغه چې شروع دې واچوله نو ستا د جومات کار نه ختمیږي. چې کله یو چت واچې، دویم واچې، دریم واچې، نو هغه شته بیا زاړه شوي او راغورځېږي. او موږ چې ګرجه جوړه کړې ده 200 کاله وشو تر اوسه پورې ولاړه ده. د دې نه زمونږ د دین حقانیت چې دی هغه ښکاره کېږي. هغه وی صحیح ده، زه به مناظره وکړم. پادري وی زه درځم مناظره کوو. نه، مناظره به ستا د ګرجې مخې ته کوو، هلته به خلک را جمع شو. دی لاړل، ګرجې سره خواته ودرېد او وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله رب العزت فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، دا قرآن کریم که من پا غر باندې نازل کو، لرأیته تبگور دی غر تا چې د الله د یری د وجه نه بدی ټوکړي ټوکړي شي، ذره ذره بشي. صرف دا آیات یې وې او ګرجا شلیدل شروع شو. دا پادری یې زر په خپو باندې پرېوت، وی بس کا دا ته څه وې، ګرجا خو راغورځېږي. او ورته وی موږ د الله کلام وایو، که زه د خپل جومات او د مدرسې سالانه رنګ کوم کار پکې نه ختمیږي، نو دا د الله احسان دی چې لا ماته خو یو کال 2 3 او 5 او 6 او 500 کالو پورې لا ټینګه شي. کني د قرآن اعجاز دا دی چې دا د پکاڼي وي، هغه کاڼې به هم ترمي ترمي کېږي، ټوکړي ټوکړي کېږي به. ستا ګرجه ځکه 200 او 500 کاله اخلي چې ته پکې قرآن نه وې، نو ستا په ګرجه باندې د قرآن کریم هغه بوج لا راغلی نه دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بچې دا وحی راتلا. د زناورو کې دا اوښ ډېر لوی طاقتور زناور دی چې هر څونه بوج دی په ده واچو دی اوچتېږي، هغه خپل بوج اوچتوي. چې کله به په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازلېده او په اوښ باندې به نو هغه اوښ به طاقت ونه لرلی شو، کې به ناستو، دونه بوج به راغی. مختلف قسمونه دي د وحی. نو الله رب العزت دا قرآن کریم یو برکت والا نازل کړی دی. دا د کم ماشوم سینې ته چې الله رب العزت نن دا منتقل کو، دا د عیشه کې یو عجیبه نقطه ده او انداز دی. زمون ټول دین چې دی
دا ټول فروع دی او اصل یې چې دی متن یې چې دی دا قرآن کریم دی او زمون قرآن کریم داسې محفوظ دی چې الله رب العزت حضرت جبرائیل علیه السلام ته یو آیات ورکړي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو وایي چې ته وحی راوړې نو څنګه حالات وي او وایي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ما ته حکم وکړي جبرائیل حاضر شه زه حاضر شم نو یو آیات چې الله مال راکړي نو ما ته وایي چې 70,000 کمانډرې فرشتې ځان سره کا او د هرې فرشتې په کمانډ کې 70,000 فرشتې بیا نورې شي نو وایي دا دونه فرشتې منګه د الله رب العزت د طرف نه آیات ما ته میلو شي مثلا ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا درې آیاتونه ما ته میلو شي او د دې درې آیاتونو په تعظیم کې په استقبالیه کې په تحفظ کې د الله رب العزت د طرف نه دا دونه فرشتې پلاکاو فرشتې دا را روانې شي او راشي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او هغه یو آیات دو آیات درې آیات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کی نو د الله رب العزت د طرف نه دا کلام راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هو کلام الله وخرج منه دا د الله خبرې دي او د الله نه راغلی دي د الله رب العزت د دنه نه راغلی دي کما یلیق بشانه چې څنګه د الله رب العزت د شان سره خای د الله په جبه باندې د حضرت جبرائیل علیه السلام سینې ته او جبه ته او د دماغ ته